یو شیخ محمد بن راشد دغه سوچ وکړو او د زړه د اخلاص شپه ورځ په ځان باندې د خپل ملک او د قام دپاره یوه کړله، نو په هغه ریګستان کې یې ګلستانونه جوړ کړل او محلونه یې ودرول. نو زما وطن ته کو سوچ وکړو نو دلته موسمونه څلور، میوې هر قسمه او دریابونه او اوبه بلا د خدای او د سیل ځایونه قدرتی طور باندې موجود دي، خو بیا هم زما قام خوار او ذلیله دی. رحمت شاه ساحل صاحب وی لا به شونډه پورش نه هم نوي، بهر بزی په قرض پور بزی، لا پیجندلی کوسه هم نوي، خو د پردي وطن په لور بزی، پردي زړه چاودې کوه قاف له خاپیري لویوي، میاندې لیونې دي نادانې دي چې کینې نورو وطنونو له ظلمي لویوي، میاندې لیونې دي نادانې دي. زه یم عبدالله عابد د سوات یونیورسټۍ نه تاسو ته مخاطب یم. زما دا ارمان دی چا چې سبق نه دی ویلې هغوی ته په ساده مورنۍ ژبه کې هغه خبرې کم چې مونږه سوات یونیورسټۍ کې خپل شاګردانو ته کوو تاسو ته در ورسوو. نو اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې زمونږ دا پیغام هغه پښتنو ته او هغه مسلمانانو ته ور ورسوي چا چې سبق نه دی ویلې کیدای شي هغې پې عمل وکړي او د هغې ژوند ښه شي. نو زمونږ او ستاسو به پکې پوره حصه وي. اوس راځو خپلې موضوع اړخ ته او هغه دا ده چې نن ولې زما ځوان زلمې بهر ملکونو ته په مزدورۍ باندې مجبوره دی. زما خوږو پښتنو د دې به زه تاسو ته یو مختصر قصه وکړم. دا زړه دوبۍ کې به دغه خلکو اوښان سرول او د تجارت سامان به یې هم په اوښانو باندې د یو ملک نه بل ملک ته وړلو او همدغه رنګې تشې شګې او ریګستانونه وو او کچه کورونه یې وو. خو په دغه کې یو کس راپاڅېده چې نوم یې و شیخ محمد بن راشد او هغه د دې خپل قام او د ملک ترقي د خپل ژوند مقصد وګرځاو او په هغې باندې یو کتاب ولیکه رؤیتي وی زما خوب او د هغې خوب او د مقصد مطابق یې د دنیا نه تکړه او قابل خلک راوستل، دوبۍ کې یې آباد کړل، بلډینګونه یې ودرول، تجارتي مرکزونه یې جوړ کړل، ریګستانونه یې ګل ګلزار کړل، د سیل ځایونه یې جوړ کړل او نن تاسو ګورئ د دنیا د ګوټ نه خلک یا د تجارت او مزدورۍ دپاره دوبۍ ته ځي او یا د سیل دپاره ځي. دا ولې یو شیخ محمد بن راشد دغه سوچ وکړو او د زړه د اخلاص شپه ورځ په ځان باندې د خپل ملک او د قام دپاره یوه کړله، نو په هغه ریګستان کې یې ګلستانونه جوړ کړل او محلونه یې ودرول. نو زما وطن ته کو سوچ وکړو نو دلته موسمونه څلور، میوې هر قسمه او دریابونه او اوبه بلا د خدای او د سیل ځایونه قدرتی طور باندې موجود دي، خو بیا هم زما قام خوار او ذلیله دی. دا ولې کیدای شي ستاسو په ذهن کې یو سوال وي هغه مونږ ته ضرور په کمنټس کې راولېږئ، خو زما دا خیال دی چې زمونږ په دې مشرانو او په دې لیډرانو کې څه چل دی او د دې به زه تاسو ته یو وړه غوندې قصه بیان کړم. وی په یو ځنګل کې درې تکړه غویان وو او وی کله به هم چې په زمري حمله وکړله نو د درې واړو به ښه په اتفاق سره ازمري ښه وغربو. د ازمري تنګ شو او د لومبړ نه مشوره واغسته، نو هغې وله مشوره ورکړه چې د دوو غویانو ته په غوږ کې ووایه چې زه تاسو ته څه نه ویمه، دې درېم ته مې زړه شوی دی. همدغه شانتې وشوله دوه غویان چې کم دی نو هغې وي چې مونږ ته څه نه وی نو زمونږ څه کار چې مونږ زمري له په ډغره ورځو او دښمني یې اخلو. هغې یې تماشه کوله، د په درېم باندې حمله وکړله، هغه یې مړ کړه او ویې خوړه. په سبا یې دوو کې یو ته په غوږ کې ووي چې تا ته څه نه ویم او دې بل ته مېړه شوی دی. هغه دویم یې تماشه کوله، بل یې وخوړه او په درېم ورځ باندې بل یوازې پاتې شو، په هغه یې حمله وکړه او هغه یې عزم کړه. زما د قام د مشرانو نن هم دقه حال دی، هغې خپل ځان مضبوطی، خپل بچی مضبوطی، خپل خاندان مضبوطی او د قام بچی روز تر روزه خوار وزار کیږي. نو کو چرې پرس کا
مونږه غواړو چې زمونږ قام د ترقی وکړي، نو زمونږ د قام مشران به د ځیګر وینې سوځوي او د قام سره به وفاداری کوي، خپل خاندان بچي به رستو وي او قام به مخکې وي، نو اله به چې کوم دی دا قام ترقی کوي. ځکه خو ډاکټر اعظم صاحب وایي په وینو د ځیګر بل ساته د وفا لارې رهزن نشي اعظمه د رهبر په شانتې اوسه. نو که کوم مشر د قام خدمت کول غواړي چې دا قام د ترقی وکړي، نو هغه به وفادار جوړیږي، رهبر به جوړیږي او د ځیګر وینې به سوځي، نو اله به دا قام ترقی کوي. اوس کوچر پرس کا دا قام په دریو خبرو باندې عمل وکي، نو ان شاء الله العظیم دا قام به ترقی وکي. لومبه خبره که د دې قام مشران او لیډران په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کی، نو د قام په کشرانو کې به په خپل اتفاق او اتحاد پیدا شي. دویم د قام مشران او لیډران دي کو د هر پارټي سره تعلق ساتي، په جلسې جلوسونو کې په یو بل پسې کنزل وینا او بدرت بند کی، نو د کشرانو کې با په خپل مینا او محبت پیدا شي. او دغه کو هغه په خپل زړه کې وړې وړې خبرې ساتي، نو بیا به د کشرانو په زړونو کې خامخا د یو بل نه نفرت وي او بې اتفاقي به وي. نو عباسین صاحب وی پښتون به څنګه د یو بل تندې په مینا ښکل کړي، زړونو کې یو بل ته وړې وړې خبرې ساتي چې د پښتو پتار تړلې مې وزرې ساتي. نو که د قام مشران د قام ترقی غواړي، نو خپل زړه به غټ ساتي او وړې وړې خبرې به زړونو کې نه ساتي، بلکې که څوک پسې کنزل وینا او بدرد وي د الله د رضا دپاره دې معاف کوي، نو اله به زمونږ په کشرانو کې به اتفاق او اتحاد راځي. او دریم کار د هر پارټي مشر کوي، دا ټول مشران د رايوځي شي او متفقه تور باندې د یو فیصله وکي، او هغه دا چې مونږ د دې قام د پاره امن غواړو، مونږ د دې قام د پاره تعلیم غواړو، مونږ د دې قام د پاره هنر غواړو، او مونږ د دې قام د پاره نوکری نه روزګار او تجارت غواړو. نو چې کو دا دریو خبرو باندې مونږه عمل وکړو، ان شاء الله العظیم دغه خبره لري نه ده چې دې وطن ته بیا د نورو قامونو خلک راځي او مزدوري او خوارې لبه راځي. خو کو چرې پرس کا زمونږ مشرانو داسې ونه کړل، نو ګوره دا قام پرونم خوارو، ننم خوار دی او سبب هم خواري، او دغه شانته به دغه ځوانان به بیا په پردي وطن ته د مهنت او مزدورۍ دپاره خوار وزار کیږي، او دلته به میاندې ښځه او بچي د هغې دیدن پسې جاړي، او دا ټول ازار او ګناه به ګورې د مشرانو د غاړې وي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.